أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. دغه ویش تر اوسه په خمس یا د غنیمتو په پنځمه حصه کې و چې د هغه د مصرفولو اختیار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لاس کې و، او د غنیمتو هغه پاته څلور حصې پر لښکر تقسیمیږي. پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خمس د ویشلو څخه فارغه سو، نو یزید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه امر کوي چې نور غنیمتونه او خلق دې را حاضر سي، او بیا یې نو پاته غنیمتونه پر لښکر وویشل چې و هر سړي ته څلور اوښه او څلوېښت پسونه ور ورسېده، او هغه څوک چې آس به ورسره و هغه ته 12 اوښه 100 پسونه ور ورسېده. اوس به د امام غزالی رحمه الله قول درته رانقل کم. امام غزالی رحمه الله وایي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د مالو ویشل پر یو حکیم سیاست جوړ او بنا وه، ځکه په دنیا کې ډېر داسې قومونه سته چې و حق ته په نس سره وروستل کیږي، نه په عقل سره. یعنې نس یې ورچاخ که نو یې حق ته وروله، لکه څرنګه چې حیوانات په یوه موټ شپیشتو سره خپلې لارې ته راوستل کیږي. دغه شپیشتې به دې ورته نیولې وي او هغه حیوان درپسې وي، څو یې هغه د ده و کوټې ته په امن او امان ورولې. دغه رنګه ځینې انسانان و دې ته اړ او محتاجه دي چې یو قسم فن به ورسره کاروي تر څو د ایمان سره الفت پیدا کړي او ورته راجذب سي. ورونو، و یوه شي ته متوجه سي، د دشمن څخه غنیمت هر شی او هر څونه چې وي پر 5 حصې ویشل کیږي، چې 5مې حصې ته یې خمس ویل کیږي، او د دغه خمس تصرف د وخت د امیر په لاس او اختیار کې دی. څرنګه چې لازمه بولي پر هغه قسم به د اسلام او مسلمانانو د مصلحت دپاره تصرف پکښې کوي، او پاته سوې هغه 4 حصې هغه د لښکر حق دی او پر دوی ویشل کیږي. نو اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و خلقو ته دغه ډېر مالونه ورکول، هغه ټوله د خمس څخه وه، او د مصرفولو اختیار یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لاس کې و، چې و دغه ورکړو ته عطیه یا عطیات ویل کیږي، او دغه عطیات چې تر خپلې حصې زیات یو امتیاز و، ټوله و قریشو یا د نورو عربي قبیلو و مشرانو یا اعرابو ته ورکول سوه. په دغه امتیازاتو کې په انصارو کې و هیڅ چاته هیڅ شی نه ورکول سو، او پاته د غنیمت نورې 4 حصې و خپلو حقدارانو ته، که مهاجرین و که انصار او که د نورو قبیلو خلق و، پر ټوله لښکر په صحیح تقسیم سره وویشل سوې، او هر چاته خپله حصه پوره ورکول سوه. مګر څرنګه چې په عطیاتو کې و انصارو ته هیڅ شی نه ورکول سو، نو د دوی په زړو کې یو څه خفګان پیدا سو، او په دغه باره کې خبرې کېدې. یوه د انصارو څخه وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل قوم سره یو ځای سو او د هغو په مابین کې سو، موږ یې هیر کړو. بل بیا وویل الله دې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته مغفرت وکړي، قریشو ته ورکوي او موږ پرېږدي، حال دا چې زموږ د ټولو څخه تر اوسه د دوی وینې څڅېږي. یعنې تر ننه موږ د دوی سره په جنګو کې ولاړ وو، او نن دوی تر موږ زیات غنیمتونه وړي. انصار په دغه شکایتو کې وه او د ننه په زړو کې خفه وه. سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه چې د انصارو د مشرانو څخه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی،
او ویل یا رسول الله دغه د انصارو ډله په خپلو زړو کې په دغه کار خفه دي، ځکه و خپل قوم او د عربو و ټولو قبیلو ته دې لوی لوی عطیات ورکړه بې له انصارو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل یا سعد ته په خپله په دغه باره کې څه وایه؟ سعد رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله زه هم زما د قوم څخه یو سړی یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده چې د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه په زړه کې هم یو څه سته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل ټول انصار په یوه ځای کې سره یو ځای که، چې ټوله یو ځای او پوره سوه بیا ما ته خبر راکه. سعد رضی الله تعالی عنه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه راووتی او ټول انصار یې په یوه ځای کې سره یو ځای کړه. په دغه جمله کې یو څو نفره د مهاجرینو هم راغله، هغو ته یې اجازه ورکړه، او بیا نور مهاجرین راغله، هغه یې منع کړه، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلي وه چې بې له انصارو به بل څوک نه وي. کم وخت چې ټول انصار سره یو ځای سوه او یو نفر یې هم نه سو پاته، نو سعد رضی الله تعالی عنه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او ویل یا رسول الله د انصارو ټول نفر سره یو ځای سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورغلی او و دوی ته یې په خطبه ویلو شروع وکړه. د الله جل جلاله حمد او ثنا یې وویل او بیا یې درود ووایه او ویې فرمایل یا معشر الانصار دا څه خبره ده چې ما ته ستاسې په باره کې راورسېده؟ دا چې ستاسې په زړو کې پر ما یو شی پیدا سوی دی، آیا زه و تاسې ته په داسې حال کې نه درغلم چې تاسې په ګمراهي کې واست او الله جل جلاله زما په واسطه هدایت درته وکړي؟ آیا زه په داسې حال کې نه درغلم چې تاسې غریبان واست او بیا الله جل جلاله غنیان کړاست؟ آیا زه په داسې حال کې نه درغلم چې تاسې سره پاشلي او مختلف واست او الله جل جلاله سره یو ځای او متفق کړاست؟ هره جمله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وایي، انصار په جواب کې ورته وایي مننه او احسان الله او رسول الله لره دی، یعنی هو دا د الله او رسول الله احسان دی، موږ یې منو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خبرو تصدیق کوي. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل یا معشر الانصار آیا زما د خبرو جواب نه راکوئ؟ هغو ویل په چی سره جواب درکو یا رسول الله؟ مننه او احسان الله او رسول الله لره دی، څه ووایو؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل که مو خوښه وای ویلي به مو وای او دغه ستاسې خبره به هم حق او پر ځای وای. ویلي به مو وای ته و موږ ته په داسې حال کې راغلې چې خلقو دې تکذب کاوه او موږ دې تصدیق وکړي. مغلوبه راغلې موږ دې کومک وکړي. شړل سوی راغلې موږ ځای درکړي. غریب راغلې موږ خپل مال در شریک کړي. انصارو به بیا هم د هرې جملې په جواب کې ویل بلکې الله او رسول الله لره مننه او احسان دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه د خپل ورتګ فایدې او نتیجې ورته بیان کړې او هم یې هغه د دوی احسان ورته بیان کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم وفرمایل یا معشر الانصار تاسې د فانی او بې ارزشه دنیا په سبب خفه سواست، هغه چې زه په هغه سره د خلقو زړونه و اسلام ته راجلبوم او ما ستاسې و قوي اسلام او مضبوطه ایمان ته پرېښوولاست. یعنی دا چې ما و تاسې ته شی در نه کوي، زه ستاسې پر ایمان باور لرم. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا معشر الانصار آیا تاسې نه یاست راضي چې خلق د پسو او اوښانو سره خپلو کورو ته ځي او تاسې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره خپلو کورو ته ځئ؟ په والله هغه چې تاسې یې در سره بیا یاست هغه تر هغه خیر دی چې خلق یې ورسره بیایي. ورونو رښتیا هم دا ډېر لوی فرق دی. یو وارې انصارو نارې کړې رضینا رضینا، راضیو راضیو. انصار ډېر شدید او په لوړ آواز ژاړي. دا هیڅ نه سره قیاسیږي
نه سره نږدې کېږي چې خلق پسونه او اوښان بیایي. او انصار د رسول الله صلوات الله علیه وسلام سره ملګري وي. بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل په والله که هجرت نه وای زه به د انصارو څخه یو سړی وای، یعنی که د هجرت فضیلت نه وای ما به خپل ځان د انصارو څخه بللی، او که خلق پر یوه لار ولاړ سي او انصار پر بله لار، زه به د انصارو پر لار ورسره ولاړ سم. او بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم و انصارو ته دعا وکړه او ویې فرمایل اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. الهی پر انصارو ورحمیږې، د انصارو پر زامنو ورحمیږې، د انصارو د زامنو پر زامنو ورحمیږې. انصارو دونه وژړل چې ژرې یې په اوښکو لندې سوې او ویل موږ په دې راضي یو چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم زموږ حصه او برخه وي. او انصار رضی الله تعالی عنهم اجمعین د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په دعا ډېر خوشحاله سوه. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په حکمت او ښه تصرف هغه مشکل چې د انصارو په زړو کې پیدا سوی و پای ته ورسېدی، چې ممکن د هغه په سبب یوه فتنه جوړه سوې وای. خیر، اوس خو نو غنیمتونه ټول وویشل سوه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم او صحابه کرام ځانونه تیاروي چې مکې مکرمې ته ولاړ سي. د مخه تر دې چې دوی حرکت وکړي د حوازن څخه یوه ډله راغله. هغو هلته مشوره سره کړې وه چې ښځې او اولادونه مو ټول د لاسه ووته، بې له هغو ژوند مشکل دی، او مالونه مو هم ټوله ولاړه. نو یې یوه ډله چې ټوله 14 نفره وه او مشر یې زهیر ابن سرد و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورولېږل. په دې ډله کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم رضعي اکا ابو برقان هم و. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه یې وغوښته چې د دوی اولادونه او مالونه بیرته ورکړي. ویل یا محمد صلی الله علیه و وسلم رحم را باندې وکړه، موږ ته هېڅ نه سوه راپاته، نه ښځې نه اولاد، نه مال نه حیوانات، را باندې ورحمیږه. نور یې هم ډېرې داسې خبرې وکړې چې د چا زړه په نرم سي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل دغه دونه موده چې زه دلته پاته وم په والله د بل شي دپاره نه وم پاته بې له دې چې ستاسې انتظار مې کاوه. ما غوښته چې پر تاسې رحم وکم. تر یوې میاشتې زیاته موده کېږي چې زه دلته ستاسې په انتظار وم. 20 ورځې په تایید کې محاصره واست، نه سواست تسلیم، او تر 10 ورځې زیات دلته ستاسې په انتظار وم، نه راغلاست. نه مو د خپلو ښځو او اولادو طلب وکئ. اوس چې ما غنیمتونه وویشل نو تاسې راغلاست. اوس هغه شیان وویشل سوه، د خلقو ملکیت وګرځېدی، اوس څه نسم کولی. هغو بیا هم زارۍ کولې او ویل یا محمد صلی الله علیه و وسلم یوه چاره مو وکړه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل تاسې زما سره دغه خلق وینئ، یعنی زه یوازې نه یم چې د خپلې خوښې سره موافق تصرف وکم، بلکې دغه خلق مې هم ملګري دي او ما ته تر هر څه رښتیا خبرې خوښې دي. او تاسې اوس ووایاست چې ښځې او اولادونه مو خوښ دي که مالونه؟ یو د دغو دوو څخه اختیار کوي. ټول شیان نسم در ردولی، یا به مالونه غواړئ یا به ښځې او کوچنیان غواړئ. هغو ویل د اولادو سره هیڅ شی نه برابروو. ویل لا نعدل بالاحساب شیئا، ښځې او کوچنیان غواړو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل کم وخت چې موږ د ماپښین لمونځ ادا کوي تاسې ولاړ سئ او ووایاست موږ و مؤمنانو ته رسول الله صلی الله علیه و وسلم شفیع کوو، او رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته مؤمنان شفیع کوو چې و موږ ته زموږ بندیان راکړي. کم وخت چې مسلمانان د ماپښین ولمانځه ته سره یو ځای سوه د حوازن ډله ولاړه سوه او دغه خبره یې وکړه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل
ستاسې د بندیانو څخه چې هر څوک زما او د بني عبدالمطلب سره دي هغه یې ستاسې او ستاسې دپاره به د خلقو څخه هم دغه غوښتنه وکم. مهاجرینو چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم حال ولیدی چې د حوازن سره یې رحمت او مهرباني وکړه او رسول الله صلی الله علیه و وسلم قصدن دا کار وکړي ځکه ده علیه الصلاة وسلام غوښته چې نور مسلمانان یې هم متابعت وکړي. نو مهاجرینو وویل هغه نفر چې زموږ سره دی یعنې موږ ته په حصه کې را رسېدلي دي هغه یې هم ستاسې او دا هم د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د عزت په سبب. انصارو هم دغه خبره وکړه ویل چې زموږ سره دي هغه یې ستاسې. عیینه ابن حسن ولاړ سو او ویل زه او بنو فزاره چې د ده قبیله وه یا هغه چې زما سره دي هغه نه در کوم. اقرا ابن حابس وویل مګر زه او بنو تمیم یا هیڅ شی نه ورکوم. عباس ابن مرداس چې د بني سلیم رئیس و ولاړ سو او ویل هغه چې زما او د بني سلیم سره دي هغه هم نه ورکوم. دغه دلاوري یې د عیینه څخه زده کړه مګر د بني سلیم د قبیلې افراد په خپله ولاړ سوه ویل یا هغه چې د بني سلیم سره دي هغه یې ستاسې. عباس ابن مرداس ویل ومو شرمولم سپک مو کړم. نو بني سلیم د هغه خپل مشر اطاعت ونه کوي او د حوازن بندیان یې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د عزت دپاره ور ایله کړه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم یو عام اعلان وکړي او ویې فرمایل دغه خلق مسلمانان راغله او ما چې د غنیمتو په ویشلو کې دغه ډېر ځنډ وکړي هغه هم د دوی په سبب او اوس ما دوی ته اختیار ورکړي چې مالونه غواړي که اولادونه خو دوی د ښځو او اولادو سره شی نه کوي برابر. نو اوس که د چا سره د دوی د ښځو او اولادو څخه یو څوک ورسره وي او په خپله خوښه یې ورپرېږدي خو ښه ده ښه او که څوک غواړي چې د مال په عوض او مقابل کې یې ورپرېږدي هم دې ورپرېږدي او هغه لره د هرې حصې په مقابل کې 6 حصې د هغه مال څخه ورکوم چې الله جل جلاله یې اول ما ته په لاس راکړي. یعنې هر هغه غنیمت چې اول په لاس راغلی دغه د ده حق 6 چنده ځینې ورکوم. خلقو په یوه وار نارې کړې چې موږ یې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د عزت دپاره په خپله خوښه ور ایله کوو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمیل په دې ډول چې ټولو نارې کړه ما ته نه رامعلومیږي چې څوک راضي دی او څوک ناراضه. اوس ولاړ سئ او ستاسې مشران دي بیا ما ته حال راوړي. ورونو دغه ته عدالت او حقیقي مساوات ویل کیږي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم یوازې په دې سره کفایت ونه کوي چې په مجموعي ډول سره ټولو نارې کړه چې موږ یې په خپله خوښه ور ایله کوو بلکې د دغه رضایت د تاکید دپاره یې دا موضوع وځنډول او ویې فرمایل چې یا دې هر شخص په خپله و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ووایي یا دې د خپلو مشرانو او وکیلانو په واسطه دغه خپله رضا اعلان کړي. دا داسې عدالت او مساوات نه و لکه د نن ورځې چې په الفاظو او شعارو کې موجود دی خو په حقیقت کې هیڅ وجود نه لري. بیا په وروسته کې ټولو مشرانو دا خبر راوړي چې ټوله افراد یې په خپله خوښي او ستا د رضا دپاره ور ایله کوي چې په نتیجه کې ټولو خلقو خپل بندیان ایله کړه بې له 2 نفرو چې یو یې اقرع ابن حابس و د بنو تمیم رئیس او بل یې عیینه ابن حسن و د غطفان رئیس. رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه 2 نفره راوغوښتل او ویل بندیان یې ور ایله کړي. هغو ویل یا رسول الله دا اوس زموږ ملک وګرځېده نه ور پرېږدو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمیل ور ایله یې کړئ او زه به انصاف در سره وکم بدله به یې درکم. عیینه ویل څو یا څه شي راکوې؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمیل د هر بندي په عوض کې 4 اوښان. عیینه ویل راضي یم. نو د حوازن هغه پاته بندیان په دغه طریقه سره ور ایله او خلاص وه او بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم و هر بندي ته یوه جوړه کالي هم ورکړه. مګر د حوازن قبیله سره د دې چې ټوله بندیان
ښځې او کوچنیان یې ور ایله او خلاص وه، پر هغه خپل کفر پاته سوه، مسلمانان نه سوه. په دغه وخت کې د یوه داسې سړي و زړه ته اسلام لار وکړه چې د هغه د اسلام او مسلمانېدو هیڅ امید نه کېدی، چې هغه د حوازن رئیس او سردار مالک ابن عوف و. دی هلته په خپله قلعه کې په وادي لیه کې و او د بیرې د قلعه څخه نه سوای راوتلی، حتی طائف ته هم د بیرې نه سوای تلای. نو یې په زړه کې د اسلام شوق پیدا سو او ویل ټول خلق د محمد صلی الله علیه و وسلم سره دي، موږ هیڅ نسو ورسره کولی، او که موږ نور هم پر دغه کفر پاته سو نو هیڅ وخت طائف ته هم نسو تلای. نو یو رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته نفر ولیږي او د هغه علیه الصلاة وسلام څخه یې امان وغوښتی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم هم امان ورکړي. پس له امانه څخه مالک ابن عوف و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورغلی او مسلمان سو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د د اسلام د امتحان دپاره مالک ابن عوف د سپرو د یوې ډلې امیر وګرځاوه او ویل پر طائف حمله وکړه. مالک ابن عوف هم هغه ډله ورسره رهي کړه. پر طائف او خپل قوم یې حملې کولې، تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته وویل پرېږده. نو اهل طائف ولیده چې هغه د دوی سردار مالک ابن عوف رضی الله تعالی عنه هم مسلمان سو، مګر بیا هم دوی پر شرک او کفر باقی پاته وه او د طائف خلقو د لات عبادت کاوه چې ربه یې ورته ویل. خو د ابن اسحاق په روایت کې د مالک ابن عوف د مسلمانېدو کیفیت داسې بیانوي: کم وخت چې د حوازن ډله د خپلو بندیانو د خلاصولو دپاره رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورغله او هغه علیه الصلاة وسلام یې بندیان ور ایله کړه، نو یې د حوازن د دغه ډلې څخه پوښتنه وکړه چې مالک ابن عوف څه وکړه. هغو ورته وویل چې په طائف کې د ثقیب سره دی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته وویل چې ورته ووایاست که دی ماته مسلمان راغلی زه بیا اهل او مال ټوله ورکم او 100 اوښه به هم ورکم. نو دغه ډلې و مالک ابن عوف ته دغه خبر ورساوه. مالک ابن عوف هم و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته وررهي سو. د جعرانې او مکې مکرمې په مابین کې پسې ورورسېدی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د اهل او مال ورکړه او پر هغه سربیره 100 اوښه هم ورکړه. مالک ابن عوف مسلمان سو او پر خپل اسلام ثابته او قائم پاته سو. محترم ورونو، اوس خو د حوازن جنگ خلاص سو، غنیمتونه وویشل سوه، په ټوله منطقه کې امن او امان قائم سو. فقط طائف پاته دی چې نسو فتحه او د فتح کېدو امید یې هم نو. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم د جعرانې تړي او مکې مکرمې ته د عمرې د ادا کولو دپاره ولاړی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.